د اونۍ ګردۍ میز. د میلمه راډیو اونیزه سیاسي معلوماتي او ټولنیزه خپرونه. د اونۍ ګردۍ میز. د میلمه راډیو قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې لرم چې روغ جوړ خوښ به وئ. قدرمن اوریدونکو، تاسو همدا شیبه له میلمه راډیو څخه د ګردي میز یو ساعته خپرونه اورئ. قدرمن اوریدونکو، نننۍ خپرونه مو د پوهې یا ښوونې او روزنې ارزښت ته ځانګړې کړې ده چې زموږ تاسو په ټولنه کې د پوهې یا ښوونې او روزنې ته څومره ارزښت ورکړل شوی دی او په دې برخه کې څومره کار شوی دی، څومره کار ته لا هم ضرورت دی. همداشان د دې په ارزښت باندې داسې خبرې کوو چې که یوه ټولنه تعلیم یافته وي او یوه ټولنه باسواده وي او یوه ټولنه بیا چې برعکس بې سواده او یا هم بې تعلیمه وي، د دوی ترمنځ په توپیرونو باندې بحث لرو چې دوی څومره توپیر لري. نو اوریدونکو، نننۍ خپرونه کې هم د تل په څېر دوه ځوانان فعالان او د پوهنتون محصلین راسره میلمانه دي. دوی به هم په دې اړه راسره بحث کوي. په نننۍ خپرونه کې زموږ میلمانه هر یو سید محمد سعید صاحب دی چې دی د پکتیکا پوهنتون د انګلیسي ادبیاتو محصل دی. په څنګ کې ورسره فضل الرحمن زیرک صاحب دی چې دی هم په همدې پوهنتون کې د اقتصاد پوهنځي محصل دی. نو موضوع مو روښانه ده. تاسو ته مو وړاندې مې یادونه وکړه چې په نننۍ خپرونه کې موږ د ښوونې او روزنې او خصوصا د پوهنې په هکله باندې له درنو میلمنو سره بحث لرو. هیله ده چې دغه خپرونه تاسو تر پایه راسره واورئ او هغه څه ورنه زده کړئ چې موږ هدف ته او تاسو ته پورې در ورسوو. نو سعید صاحب، تاسو ته خپرونه کې هرکلی کوو. په خیر راغلی. مننه. خیر اوسې. تاسو ټولو تخنیکي همکارانو تاسو څخه مننه کوو چې موږ ته مو په خپرونه کې ګډون راکړو. ډېره مننه. خیر اوسې. مننه. زیرک صاحب، تاسو ته هم په خپرونه کې هرکلی کوو. ستړی مه شئ. کور ودان خیر اوسې. تاسې همکاران څخه ډېر زیاته مننه کوم چې موږ ته په خپرونه کې وخت راکړو. کور ودان. خوشحاله اوسئ. راځو سعید صاحب، تاسو ته لکه څنګه چې ما په مقدمه کې مو ویل چې زموږ د نن خپرونې موضوع ده د ښوونې او روزنې په ارزښت باندې خبرې کوو چې څومره مهمه ده د یو چا خصوصا د یو انسان په ژوند کې ښوونه او روزنه څومره مهمه ده. تاسو په لومړي سر کې د ښوونې او روزنې په ارزښت باندې رڼا واچوئ مهرباني. ښوونه او روزنه چې دا ډېرې ګټې لري. کله چې موږ تاسې په یو تعلیم یافته یا باسواده ټولنه کې ژوند کوو، نو هلته موږ تاسې ته ډېر څه معنی زده کولی شو له خلکو او له ټولنې څخه. که چېرې موږ تاسې په یو بې سواده ټولنه کې ژوند کوو، نو هلته نشو کولی چې شی زده کړو. اول موږ تاسې باید ماشومانو ته ښه روزنه ورکړو، تعلیم باید پرې وکړو. لومړي سر کې که چېرې موږ تاسې په کورنۍ کې په ماشومانو، لویانو، کشرانو، مشرانو سره په زنانو باندې زده کړې وکړو، موږ تاسې به روښانه راتلونکی ولرو. ډېره مننه کوو. په څنګ کې لکه موږ تاسو که دا راته ووایئ چې تاسو خپله هم یادونه وکړه، هغه ټولنه چې بې سواده وي او هغه ټولنه چې سوادداره وي، د هغوی ترمنځ توپیر موږ تاسو څنګه کولی شو؟ ځکه چې دا خو واضح ده چې کله چې یو ټولنه بې سواده وي، هلته ناوړه دودونه، رواجونه دا ډېر. کله چې بیا یو ټولنه سواد لري، تعلیم یې کړی، خلک یې تعلیم یافته وي، نو دا ناوړو دودونو او دغو شیانو ته ډېر ارزښت نه ورکوي. د ناوړو او د ښو ترمنځ توپیر کولی شي. ډېره مننه. زیرک صاحب، تاسو ته راځو. تاسو هم مهرباني وکړئ په لومړي سر کې د پوهنې یا د تعلیم په ارزښت باندې راسره خپل نظر شریک کړئ. لومړی کې باید وایم چې تعلیم یو له هغو بنیادي ارزښتونو څخه شامل دی کوم چې زموږ خوږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هم اشاره ورته کړې، او د قرآن لومړی توری یعنې اقرا یعنې ولوله
د هغه له امله هم ډېر زیات ارزښت لري. موږ د دې لپاره چې خپل کورنۍ، خپل نسلونه، خپل کورنۍ کې ښه راتلونکی ولرو، لومړی باید موږ خپلو ځانو باندې، ماشومانو باندې تعلیم وکړو. د دې لپاره چې موږ ښه راتلونکی ولرو، هېواد ټولنه مو هم له اقتصادي، ټولنیز، سیاسي پلوه ښه پرمختللې وي، لومړی موږ باید تعلیم وکړو. همدا تعلیم ده چې نړۍ یې ډېر لوړ پوړو ته رسولې ده. موږ که چېرته موږ افغانستان او جاپان سره پرتله کړو، افغانستان هم په یو پچه اخیستی او جاپان هم. جاپان ته وګورئ، ټکنالوژي، اقتصادي، ټولنیز، سیاسي له پلوه حتی دومره پرمختللی کوم چې سپوږمکۍ ته یې ځان نه ورسول. افغانستان تعلیم ته یې دومره سویان ارزښت نه ورکاوه، د هغه له هم له بدبینیو، هم له تفریقې، هم له هر اړخیزه شاته پاتې شول. همدا لامل ده چې تعلیم ډېر زیات ارزښت لري. بله، مننه کوو. په څنګ کې که دا راسره ووایئ چې په افغانستان په داخل کې خصوصا پکتیکا کې تاسو د تعلیم کچه څنګه ارزوئ؟ تر اوسه دا چې موږ ورته ګورو، شکر الحمدلله له نورو ولایتونو همچنان ما لیدلي دي. ننګرهار ده، که څه هم ننګرهار او کابل او خوست ده، پکتیکا څخه سطحه لوړه ده، خو انشاءالله دا اوس کوم ځوانان چې لګیا دي، محصلین دي، استادان دي، مکتبو کې شاګردان دي، هغو سره ته ګورو انشاءالله ډېر ښه ده ډېر پرتله. بله، مننه کوو. سعید صاحب، تاسو راته ووایئ د پکتیکا، خصوصا د پکتیکا په تعلیمي بهیر باندې خپل رڼا راته واچوئ. دغه د پکتیکا تعلیمي بهیر تاسو په اوس وخت کې څنګه ارزوئ؟ پکتیکا کې اوس مهال پوهنتون هم شتون لري، لیسې دي، مکتبونه، هر څه ښه منظم دي او کار پرې روان ده. موږ خپله اوس پوهنتون کې زده کړې کوو، ښه مسلکي استادان لرو، هر څه انشاءالله برابر دي. ډېره مننه کوو. هغه ماشومان چې دوی ښوونځیو ته ځي، د هغوی ماشومان ځینې داسې ماشومان دي چې د خپلو والدینو یا د کورنۍ د غړو د خوا نه تعقیبېږي چې دوی څه کوي، چېرته ځي، آیا په خپل وخت سره درس ته ځي نه ځي. والدین په د تعلیم په برخه کې د خپل اولادونو سره څومره رول لري؟ دا مهمه خبره ده. موږ تاسې کله ماشومان باندې زده کړه کوو، نو موږ تاسې باید لومړي سر کې هغوی وڅارو چې ښوونځي ته په وخت ځي نه ځي. لومړی باید موږ دوی تعقیب کړو. کله چې دوی موږ تعقیب کړو، ښوونځي ته ولاړ شي، دوی باید د استادانو څخه هم دا پوښتنه وشي چې دوی ښوونځي ته راځي نه راځي، درس وایي، د درس سویه یې څنګه ده. په څنګ کې باید کورسونه هم ورسره تعقیب کړو، شخصي کورسونه، شخصي لیسې، دا هم په ماشومانو باندې ډېر زیاته اغېزه لري په تعلیم باندې. مننه کوو. زیرک صاحب، سعید صاحب یوه یادونه وکړه چې موږ د خپلو درسونو ترڅنګ باید شخصي کورسونو ته هم وخت ورکړو تر څو په د مکتب یا د ښوونځیو په درسونو کې راسره مرسته وکولی شي. شخصي کورسونه په څنګ کې ورسره تاسو څومره اړین بولئ؟ شخصي کورسونه چې دي، یو اول مطالعه ده، اول خپله مطالعه زده، دا ډېر زیات ارزښت لري. نه یوازې دا چې تا پوهه لوړوي، بلکې تا کې داسې مهارتونه پیدا کوي چې هر وخت ورڅخه استفاده کولی سي او هم بل چاته هغه مهارتونه ښودلی سي. او بل تا شخصي کورسونه وښودل. شخصي کورسونه ډېر زیات اهمیت لري مطالعې کې. که اوس ځوانانو ته وګورو، دا تېره ورځ کانکور نتیجې راوتلې، هغه ځوانانو به یې ښه نتیجه تللې چې شخصي کورسونه ویلي، زحمت یې کړی، ما لیسې دوره کې نه کورسونه ویلي دي، خپلې خوښې پوهنځیو ته، طب ده، انجینري ده، اقتصاد تللي دي. د دې خبرې له ارزښت څخه دا معلومیږي چې مطالعه ډېر زیات ارزښت لري. مننه کوو. په دې هکله به د سعید صاحب نظر هم واورو چې مطالعه سره څنګه د یو چا مینه پیدا کېدلی شي او مطالعه څومره اړینه ده. یعنې د ښوونځیو د درسونو سره سره یو خو هغه مطالعه وي چې موږ تاسو د امتحانونو په وخت کې ترسره کوو په ښوونځیو یا په پوهنتونونو کې، ولې یو ازاده مطالعه ده، دغه ورسره څومره مرسته کولی شي؟ دا ډېره مهمه خبره ده. موږ باید کله چې پوهنتون کې زده کړې کوو یا بل ځای زده کړې کوو، صرف خپل مسلک یا خپله پوهنځی چې ده، دغې پورې باید موږ مطالعه نه وکړو. موږ باید پراخه مطالعه وکړو، نور معلومات ترلاسه کړو، له هر اړخه چې موږ باید نور زیات معلومات ترلاسه کړو او ځان باید له ټولو اړخو څخه بسیا کړو. صرف محدوده مطالعه باید ونه کړو، امتحان له اخباره یا بل څه له اخباره، باید پراخه مطالعه موږ تاسو ترلاسه کړو. مننه کوو. د تعلیم په ګټو باندې راته وغږېږئ. کوم ځای کې یو انسان ورته ضرورت پېښېږي تعلیم ته، په کوم ځای کې یو انسان ورنه ګټه اخیستلی شي؟ په ګټو باندې که راسره بحث وکړئ.
تعلیم ډېرې زیاتې ګټې لري چې د هغوی له جملې څخه موږ تاسې د ژوند په ورځنیو چارو کې د تعلیم څخه ډېر زیات استفاده کیږي. که څه هم د اسلام له نظره چې که چیرې موږ تاسې پوهه ونه لرو نو موږ نسو کولی چې په اسلامي شیانو باندې ډېر معنا وپوهېږو. معنا دیني او عصري تعلیم دواړه باید ولرو، او که تعلیم ونه لرو نو موږ تاسې ډېرو شیانو باندې نه پوهېږو، او د ناپوه او د تعلیم یافته سړي ترمنځ به ډېر فرق. مننه کوم. زیرک صاحب، تاسو به دا راته ووایئ چې لکه د سعید صاحب چې اشاره وکړه چې مطلب په ورځنیو چارو کې ستاسو په نظر هغه تجاران ملګري چې تعلیم لري د هغوی کاروبار او سیستم څنګه روان دی، او هغه چې دوی نه لري آیا کولی شي چې تجارت مخته یوسي؟ څوک چې تعلیم ونه لري نشي کولی. د تجارت په برخه کې څومره اړین بولئ؟ لومړی خو تعلیم چې دا په هره برخه که وړ یې که تجار یې که معلم یې که هر شی چې ده تعلیم ډېر زیات اهمیت لري. لومړی په دغه تجارانو کې به ورته وګورو، لومړی هغه تجار چې تعلیم لري او هغه تجار تعلیم نه لري. هغه تجار چې تعلیم لري هم به معاملات په ښه شان ترسره کوي، هم به هغه څه لاسته راوړي کوم چې دی ورباندې پوهېږي، هم په مارکیټینګ کې، هم په تولیداتو کې، هم په خرڅلاو کې. او هغه تجار چې تعلیم نه لري همیشه به بل چاته مجبوره وي، همیشه په هغه څه باندې نه پوهېږي کوم چې په نویو برانډونو، نویو تولیداتو، نویو بازارموندنه کې په کارول کېږي، نوې چې نن څه په لاس راځي دوی په هغه برخه کې معلومات نه لري، ځکه دی چېرته تعلیم نه لري. تعلیم په ارزښت نه دی پوه سوی، هم به تجارت کمزوروي او هم به د پوهې له لحاظه ډېر ټیټ وي. ستاسو په نظر په کومه ټولنه کې د تعلیم ډېر وي؟ په څه ډول ټولنه کې تعلیم یافته خلک یا د پوهې په ارزښت باندې پوهېدلي خلک ډېر وي؟ په هغه لومړی که موږ چېرته ته وګورو نور پرمختللي هېوادونو ته وګورو، په هغو ټولنه کې ولې تعلیم ډېر؟ دې خاطر چې دوی د تعلیم په ارزښت پوه سوي دي، پرمختګ یې لیدلی، اقتصادي لحاظ، سیاسي لحاظ، ټولنیز لحاظ، ټکنالوژي لحاظ، همدې خاطر باندې ټول ورته مخ کړی ده. همدا د تعلیم برکت چې دوی دې ته رسېدلي. او کوم پاته هېوادونه چې دي مثال لکه افغانستان چې ده دومره ارزښت یې نشته، دغه همدا وجه ده چې دوی په ارزښت نه دي پوه سوي، دوی پرمختګ نه دی پرې کړی، که کړی نه ډېر محدود لحاظ. مننه کوو. سعید صاحب به دا راته ووایي چې د طب په برخه کې لکه طبعا یو ډاکټر خو نشي کولی چې بې تعلیمه راشي او هلته د ډاکټري وکړي. په دې برخه کې چې د ژوند یوه حیاتي برخه ده، یوه ډېره اړینه برخه ده، تاسو تعلیم څنګه ارزوئ؟ لکه اوس مثلا ځینې خلک دي چې د تجربو په اساس راغلي وي او دلته کار کوي، هغه کسان او هغه کسان چې هغوی د تعلیم په زور باندې راغلي وي او کار کوي، د هغوی ترمنځ توپیر شته؟ دا ډېره مهمه خبره ده او ډېر زیات توپیر لري. ده کوم خلک، کوم ډاکټران چې د تعلیم په برکت سره د خپلو هڅو کوششونو برکت سره راغلي دي، هغوی له هېڅ مشکل ستونزې سره په عملیات یا مریضان ورته راځي نه مخ کېږي. کوم خلک چې معنا تجربې یې کړي هغه هم معنا د هغو په پرتله ښه نه دي کوم چې د تعلیم له لارې راغلي، ځکه چې تجربه چې موږ تاسې ترلاسه کوو کېدای شي چې موږ زیانونه هم ووینو کله موږ یو تجربه ترلاسه کوو، او کله چې موږ تاسې په دې پوه یو چې یو کار څنګه باید ترسره کړو. لکه ځینې ډاکټران چې دې تخصص یې کړی ده په خپله برخه کې ځانونه رسولي دي، هغوی چې د معنا د هغو په پرتله چې تجربه یې حاصله کړې ده ډېر زیات معنا ګټور دي موږ تاسو لپاره. مننه. نو دا راته ووایئ چې ځینې خلک چې دي بیا د هغوی نه تعلیم پاتې شوی وي، یا اقتصادي ستونزې او یا هم مطلب داسې یوه ستونزه وي چې کورنۍ بله کوم مشکلات ولري، ستونزې ولري، او یا هم د خپلو والدینو د خوا نه مور و پلارو د دغو د خوا نه نه وي تعقیب شوی، هغوی ته به تاسو پیغام څه وي؟ هغوی ته زما دا پیغام ده چې که دوی په خپله معنا اوس مهال نشي کولی چې زده کړې وکړي یا له تعلیم څخه پاتې شوي، نو هغوی دې وکړي چې معنا په راتلونکي ماشومانو بچیان وي، ورارونه یې وي، هغو باندې تعلیم وکړي، ځکه دوی خو اوس مهال معنا عمر پرې تېر شوی ده، نشي کولی نور تعلیم وکړي، ځکه چې د غټ عمر خلک یي. نو هغو ته مې دا پیغام ده چې په راتلونکي کې په خپلو ماشومانو باندې بچیان یې، ورېرونه یې، په هغو باندې تعلیم وکړي. ډېره مننه کوو. زیرک صاحب، تاسو که دا راته ووایئ په لنډو کې د تعلیم هغه څه چې تا دپاره ډېر مهم وي او ته یې ویل غواړې په ذهن کې دې ګرځي د تعلیم د ارزښت په اړه، مهرباني.
لومړی تعلیم باید موږ اول تعلیم سي ده تعلیم سي هغه ارزښت چې تعلیم یې موږ ته راکوي اول د اسلامي اړخ څخه ځکه چې قرآن شریف حدیث شریف هم علما ټول تاکید پرې کوي همدې له امله هم ډېر ارزښت لري. دویم قدم کې د انسان شخصیت ډېر سره لوړېږي. دریم چې ده هغه تعلیم دې له امله ارزښت لري چې د یو انسان ژوند سره ښه کېږي هم د اقتصادي اړخه ټولنیز اړخه ټولنې سره اشنا کېږي له نورو خلکو سره اشنا کېږي همدې لحاظه هم ډېر اهمیت لري. ډیره مننه کوو قدرمن اوریدونکو تاسو له ملمه راډیو څخه ګردي میز خپرونه اورئ. په دې خپرونه کې مو نننۍ موضوع ده د پوهنې یا د تعلیم په ارزښت باندې بحث کوو. ملمانه مو دي سید محمد سعید او فضل الرحمن زیرک چې دوی به هم خپل نظرونه د تعلیم د ارزښت او د تعلیم د ښه والي د هغه په ګټه باندې زیان خو هسې هم نه لري نو په ټولو په ګټه باندې به بحث سره کوو. نو زیرک صاحب مخکې به مې دا پوښتنه وکړه وبښئ سعید صاحب دا پوښتنه مې مطرح کړه چې کومې ټولنې پرمختللې ټولنې دي که په دې اړه تاسو نظر واچوئ او مطلب خپل په دې اړه تشریحات ورکوئ مهرباني. مننه. کله چې په یوه ټولنه کې خپلمنځي شخړې اختلافات قومي تعصبات دا شیان زیات وي نو هغه ټولنه نشي کولی پرمختګ وکړي. بله. او په کومه ټولنه کې چې خپلمنځي شخړې تعصبات بدبختۍ دا شیان نه وي هغه ټولنه دا بدبختي به مونږ دغه شیان به مونږ په څه شي باندې له منځه وړو؟ هغه باید موږ خپله په ځان باندې کار وکړو په ماشومانو باندې کار وکړو یعنې د تعلیم په واسطه. کله چې موږ تاسو ټول ماشومان یې کم لوی ټول تعلیم ته مخه کړو نو هغه په خپله باندې په دې باندې پوهېږي چې موږ باید دا کار وکړو دا کار ونه کړو. د ښه او بد ترمنځ توپیر تعلیم باندې موږ تاسو کولی. کله چې موږ تاسو تعلیم نه لرو نو هغه اشخاص نشي کولی چې خپله احساسات هغه کنټرول کړي. بله مننه کوو. زیرک صاحب ته د عامه پوهاوي په هکله د تعلیم په هکله دا راته ووایه چې عامه پوهاوي ته څومره ضرورت دی؟ ډېری داسې لرې پرتې سیمې دي چې په هغوی کې مطلب هغه ماشومانو عمرونه لا ډېر وي نهایت زیات شوي وي بیا ښوونځي ته تللي وي او یا اوس هم نه وي تللي. په دې برخه کې عامه پوهاوي ته څومره ضرورت دی؟ لومړی عامه پوهاوی چې ده تعلیم برخه کې ډېر زیات مهم ده. که چېرته موږ د خپل پکتیکا ته نظر وکړو ډېر لرې پرتې سیمې دي لکه ډیله ده خوشامند ده لرې پرتې سیمې دي حتی په هغو سیمو کې ښوونځی نه نشته. د دې لپاره خلک یې دومره غټ غټ دي بیا هم دوی تر اوسه په خط لیک په لیک او لوست باندې نه پوهېږي. دې لپاره چې د لیک او لوستو تعلیم ارزښت تعلیم ضرورت او حتی د طب لحاظه کوم ضرورت ده په تعلیم کې دغه باندې پوه شي عامه پوهاوی ډېر ته ضرور ده. او د دې لپاره چې عامه پوهاوی ښه رواج چې د ټولنو کې دي دغه پورته لرې لرې ولسوالیو مرکزو کې دغه لپاره په اولو هڅو کې لومړی پوهنې ریاست ډېر زیات اهمیت لري چې هغه باید عامه پوهاوی پروګرامونه سیمینارونه ورته دایر کړي. وروسته دغه مسؤلیت استادانو قومي مشرانو ملکانو دې ټول ته راجع کېږي چې په دې برخه کې خپل هڅې ونه سپموي کوم چې د هغو به نه یوازې دی چې خپل به پوهه لوړ شوی بلکې خپل مسؤلیت په هماده شوی. مننه. په دې برخه کې د ماشومانو د روزنو په برخه کې یا د زده کوونکو د روزنې په برخه کې د ښوونې او روزنې په برخه کې البته ښوونکی څومره رول لري؟ لومړی ښوونکی چې ده حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خپل یو ښوونکی تېر شوی ده. ښوونکی دومره ارزښت لري کوم چې یو معنوي پلار هم بلل کېږي. کله چې یو ښوونکی ښه سالم ښه په سنت طریقه برابر وي هم به ټولنه هم به دغه نسل او هم به زده کوونکي ښه سالم وي او دغه لحاظه ډېر زیات اهمیت لري او هم د ماشومانو په تربیه کې هم ډېر رول لري کوم چې ماشومان راتلونکی جوړوي. که چېرته ښه استاد ښه معلم ولري هم به دی ښه وي او هم به تېر نسلونه راتلونکي نسلونه کوم چې راځي هغه به ښه وي. ډیره مننه کوو. سعید صاحب تاسو هم په دې اړه راسره خپل نظر شریک کړئ. عامه پوهاوی د تعلیم تر د رابللو په برخه کې څومره مهم دی؟ دا ډېر مهم ده. عامه پوهاوی اول خو موږ تاسې مور او پلار که د ماشومانو په هکله باندې باید ډېر توجه ورته وکړئ ماشومانو ته په ښوونه او روزنه کې ځکه چې اول ښوونځی د یو ماشوم لپاره چې ده هغه د مور او پلار اول باید مور او پلار ښه سالمه روزنه ورکړي. وروستی چې کله یو ماشوم ښوونځي ته راسي ښوونځي کې بیا ښه تکړه با استعداده ښوونکي ته ضرورت
چې هلته ښوونکی وکولی شي چې ماشومانو ښه روزنه وکړي او په ښه هغه سره یې وروزي. بل د عامه پوهاوی چې ده دا په پوهنه کې ښوونه روزنه کې ډېر مهم ده. موږ تاسې باید په ټول خلک باید په دې باندې پوه وي چې ښوونه روزنه څومره اهمیت لري. ځکه چې که چېرې موږ تاسې د ښوونې روزنې په اهمیت پوه نه سو موږ ګټه نه سو ځینې اخیستی. تعلیم نه کوو، تعلیم ته مخه نه کوو. ډېر خلک دي هغه پیسو ته ډېر ارزښت ورکوي خو تعلیم ته دومره ارزښت نه ورکوي. ځکه چې موږ تاسو ټولو په شخصیت کې چې ډېر مهم ده هغه تعلیم ده. ځکه پیسې مهمې نه دي، پیسې یو ورځ ځي یو ورځ نه وي، خو تعلیم چې کوم ده کله چې موږ تاسې زده کړې وکوو، تعلیم حاصل کړو، نو دا بیا ټول عمر له موږ تاسې سره کله چې موږ تاسو په یو کار کړنو کې بند راځو، نو کله چې موږ پوهه لرو، تعلیم لرو، هغه کله دیني اړخ وي کله عصري اړخ وي، نو موږ انشاءالله مشکل به نه وي کې کوم کس چې تعلیم یافته وي پوه وي پوهه یې حاصل کړې. ډېره مننه کوو. یعنې ستاسو نظر دا دی چې په ټولو پرمختللو هیوادونو کې او ټولو په دې نړۍ کې هغه څه چې ضروري او اړینه برخه وي، لکه مطلب زموږ تاسو د دیني اړخ نه یې ونڅه په تعلیم په عصري اړخ یې ودروه، که ډاکټر دی، که انجینر دی، که ښوونکی دی، دا ټول هغه څه دي چې دوی تعلیم ترلاسه کړی دی او بیا دې ځایونو ته رسېدلي دي او بیا د ټولنه او حکومتوالۍ او دغه شیان مخته وړي. مطلب له اول چې موږ تاسو په ژوند کې چې ډېر مهم دي هغه تنفس، خواړه او اوبه دي. خو تعلیم هم دومره مهم دی زموږ تاسې په ژوند. کله چې موږ تاسې تعلیم ونه لرو نو موږ تاسې مړه حسابېږو، نسو کولی ژوند وکوو، ځکه له ډېرو ستونزو سره به لاس وګرېوان یو. ژوند کولی شو، داسې نه ده چې پرته له تعلیمه ژوند ناممکنه ده، ممکن ده خو معنا له ډېرو ستونزو سره به لاس وګرېوان یو موږ تاسې کله چې پوهه نه لرو، تعلیم نه لرو. ډېره مننه. هغه ستونزې چې موږ تاسو په ټولنه کې ګورو چې یو کس چې تعلیم یې نه وي کړی، د هغوی په ژوند کې ستونزې کومې ستونزې وي زیرک صاحب ستاسو په نظر؟ لومړی چې د تعلیم کوم کسان کوم ټولنه کې چې یو کس یا هم ډېر کسان چې تعلیم ونه لري هغه له بېشماره ستونزو سره مخ وي. لومړی هغه په ژوند کې اول په لیک او لوست باندې نه پوهېږي، دی تل نورو ته مجبوره وي، هغه که له اقتصادي اړخه وي که د ټولنیز اړخه وي، دی په هغه څه باندې نه پوهېږي کوم چې نور علمي اشخاص پرې پوهېږي. او بل هغه ستونزې کوم چې ټول ټولنه ورسره لاس وګرېوان ده هغه دا چې راتلونکي ګټو نه پوهېږي، هم نه دا چې خپل راتلونکی خراب وي بلکې د خپلو ماشومانو خپل کورنۍ راتلونکي ته نه ګوري. همدغه غټه ستونزه د دې لامل کېږي چې د راتلونکي نسلونه هم له دې رقم ستونزو سره مخ شي او انشاءالله دغه نورې ستونزې نشته. بله زیرک صاحب دا راته وایي چې موږ څنګه کولی شو خپل ماشومان تعلیم ته وهڅوو؟ څنګه کولی شو په خپلو ماشومانو باندې کومه زمینه ده چې ورته برابره کړو تر څو هغوی تعلیم وکړي؟ لومړی چې د تعلیم لپاره یو ښه چاپېریال تر ټولو اړین شی دی. کومه ټولنه کې چې ښه چاپېریال نه وي هغه ټولنه کې تعلیم هم ډېر په نشت حساب ده. اول هغه ټولنه کې کوم چې ښه چاپېریال دی، ماشومان یې منظم وي، تعلیم ارزښت ورته معلومیږي، نور کسانو سره پرتله کوي، راتلونکي کسان کوم چې ځای ته پرې رسېدلي دي همدغه د تعلیم برکت یې چې هغه ځای ته رسېدلي دي. نو کورنۍ والدین هم هغو باندې ورته ګوري چې د خپل ماشومان تشویقوي چې په راتلونکي کې هغه څه باید دوی ترلاسه کړي تعلیم چې د نورو ځایو ته ورسېږي، خپلو ماشومانو راتلونکی ویني. همدې لحاظه ډېر زیات اهمیت ورکړي. ښه سعید صاحب ډېره مننه. تاسو د یوې کورنۍ د یو چا سره د یو خپل د زوی او یا هم د ورور سره د هغوی ملتیا د تعلیم په حاصلولو کې څنګه ارزوئ؟ څومره اړینه ده، څومره مهمه ده؟ بل دا ډېره مهمه خبره ده چې کله موږ تاسې یا یو کس تعلیم یا پوهه لاسته راوړي، د دې پوهې د لاسته راوړلو لپاره د کورنۍ دوستانو ملاتړ ډېر ضروري ده. ځکه کله چې موږ د لیسې په دوره کې وو، تر دا اوس پوهنتون دوره کې یو، تر دې وخته پورې موږ د کورنۍ لخوا ډېر ملاتړ شوی ده، تر دې ځایه را رسېدلي یو. هغه که د کورنۍ هر کار یې موږ یې ځینې خلاص کړي یو. موږ ته یې صرف او صرف دا ویل چې مانه تاسو صرف تعلیم حاصل کړئ، پوهه حاصله کړئ. دا انګېزه یې موږ ته راکړې ده چې تاسو باید ځانونه لوړو پوړیو ته ورسوئ د تعلیم په واسطه باندې.
نو موږ د اوس مهال کومه ټکنالوژي چې رامنځته شوې ده دا ټول د تعلیم ګټې دي، لکه کمپیوټر، موبایل، موټر، دا هر څه د ټکنالوژي په واسطه جوړ شوي دي او ټکنالوژي بیا د پوهې په واسطه باندې رامنځته شوې، ځکه چې موږ تاسې پوهه نه لرو ټکنالوژي باندې نه پوهېږو او یو شی رامنځته کولی نه سو. نو د کورنۍ ملاتړ ډېر مهم ده د یو شخص د پوهې د لاسته راوړلو لپاره. که کورنۍ له سړي سره ملاتړ نه وکوي نو نشي کولی چې پوهه لاسته راوړي، ځکه هغه به نورې ستونزې هم ولري. بله، مننه. زیرک صاحب، سعید ورور د ټکنالوژي او د اوسنۍ پرمختللې نړۍ یادونه وکړه چې دغه هر څه د تعلیم او د پوهې په برکت سره رامنځته شوي دي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ لومړی چې د ټکنالوژي دا اوس عصري ټکنالوژي چې څومره پرمختللې ده هغه همدا د تعلیم برکت ده چې دې ته رسېدلې دي. اوس که چېرته موږ دا اوس عصري نړۍ کې ترانسپورټ ته، موبایل رامنځته کېدل، د انټرنېټ ته، دا هر څه دي د هغه د پوهې برکت دلته رامنځته شوي دي. که چېرته موږ د تېرو 100 کالو ته پام وکړو په هغه وخت کې نه دومره تعلیم و، نه دومره پوهه وه، نه چا ته دومره ارزښت معلومېدو چې دا رقم ټکنالوژي به رامنځته کېږي یا موږ په یو ساعت کې له یو ځای نه بل ځای ته ځو یا به غږ انتقالي یا به موږ انتقالېږو. همدا خلکو کوښښونه و، تکلیفونه و چې پوهه ترلاسه کړه او دا رقم ټکنالوژي رامنځته کړه چې اوس ټول نړۍ ورته حیران ده او موږ ورځنی ژوند یې ډېر اسانه کړی دی. خپل احساسات مو سره شریک کړئ کله چې تاسو مطلب د 12 صنف نه فارغېږئ، پوهنتون ته راځئ، هغه وخت او هغه احساسات مو سره شریک کړئ. تاسو په هغه وخت کې څنګه احساس کوئ؟ څومره خوښ وئ؟ لومړی سر کې زه باید ووایم اول د مور او پلار او د وروڼو لخوا تشویق ډېر زیات مهم ده. د هغو لخوا چې موږ څومره تشویق شوي، زه چې کله لومړی له 12 صنف فارغه شوم د والدینو لخوا د وروڼو لخوا ډېر زیات تشویق شول چې خپلې زده کړې تر 14 صنف پورې ورسوه. اما ما سره دومره علاقه او تشویق نه و، اما موږ چې کله پوهنتون شروع کړو بیا هم د والدینو لخوا ډېر زیات تشویق کېدلم. زه چې یوه خاطره به درته ووایم، کله چې 5م سیمستر ته زه ورسېدلم د مور و پلار لخوا دومره زیات تشویق شوم چې حتی زه په سیم کې 2 نمره شولم. همدا 2 نمرګي د مور و پلار تشویق زه دې ته ورسېدلم چې خپلې زده کړې حتی دا ده اوس تر 8م سیمستر پورې مې رسولې دي او انشاءالله په راتلونکي کې به هم نور تر ماسټري دوکترا پورې کړم. ډېره مننه کوو قدرمن اورېدونکو. له میلمه راډیو څخه مو د دې اونۍ د ګردي میز خپرونه اورېده. نو ورځو د خپرونې وروستۍ برخې ته، په وروستۍ برخه کې به میلمانه د تعلیم او د پوهې په هکله خپل پیغام چې کوم پیغام تاسو ته لري چې تاسو باید څه وکئ او څه ونه کئ د تعلیم او پوهې په هکله خپل پیغام شریک کړي. نو سید صاحب مهرباني تاسو مو خپل پیغام ووایئ. زما پیغام چې دا د خلکو ته کورنیو ته مې دا پیغام ده چې خپل ماشومان دي زده کړې دي پرې وکړي او په راتلونکي کې دې معنا نورې زیاتې پوهې لاسته راوړي او زیاته پوهه دې پرې وکړي. صرف تر 12 صنف پورې زده کړې کول مهم نه دي، باید تر 14 ماسټري دوکتورا پورې باید په خپلو ماشومانو او اولادونو باندې باید موږ تاسې ټول زده کړې وکړو. ډېره مننه. او زیرک صاحب تاسو؟ زما خو والدینو، د کورنۍ مشرانو، همچنان د کلي ملایانو، دغو کسانو ته ما دا پیغام دی چې خپل اولادونه مو ښوونځیو ته ورولېږئ. نه یوازې دا چې هغو به راتلونکي سموي بلکې راتلونکي نسلونو ته به یې هم ګټه رسېږي، راتلونکي نسلونه به هم سمي. دغه استادانو به دغو زده کوونکو باندې تعلیم نه یوازې دا چې هغو به اسلامي روحیه ښیي بلکې د هغو ژوند به هم ورسره ښه وي. او کومه ټولنه کې چې تعلیم یې هغه هر اړخیز پرمختګ کړی، نه یوازې ټکنالوژي، اقتصادي، سیاسي، هر اړخیزه چې کوم پرمختګ کړی همدا تعلیم برکت چې دوم پرمختګ کړی ده. نو کورنیو مشرانو والدینو ته هم دغه پیغام دی چې خپل ماشومان درسو ته ولېږي، ټینګار پرې وکړي، کوښښ پرې وکړي، مصرف پرې وکړي تر څو د هغه راتلونکی سمه شي. نه یوازې د دوی عزت به وي سره بلکې د خپلو والدینو عزت به یې هم وي او هم پرې سرلوړي. ډېره مننه محترم زیرک صاحب چې تاسو زموږ بلنه ومنله او خپل قیمتي وخت مو راکړ او موږ سره خپرونې ته حاضر شوئ. کور ودان تاسې هم ډېر زیات مننه کوم چې موږ ته وخت راکړ. مننه. سید صاحب تاسو نه هم ډېره مننه کور مو ودان چې موږ ته مو وخت راکړ. مننه خیري تاسو څخه.
د اونۍ ګردۍ میز. د ملما رادیو اونیزه سیاسي معلوماتي او ټولنیزه خپرونه. د اونۍ ګردۍ میز.